السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، اکثر لا ماشومانان هغه ډیر ذل کوي، ډیر زیات جاړي او مال په خپل په دغه خپل کلی کې په خپل وطن کې ډیر ماشومانان هر ورځ یا ورځ باندې راوړل شي. د دې لپاره چې دغه ماشوم ډیر ذل کوي، ډیر زیات جاړي، نو هغه چې کله دم کو د الله په فضل سره او الله جل شانه هغه ماشوم ته دغه ذل او د جړان شفا ورکوي. نو زه غواړم چې دغه عمل تاسو سره شیر کړم په دغه ویډیو کې، چې تاسو خپل ماشومانان په دغه عمل سره اسانه عمل دی چې په دې سره تاسو هغه ماشومانان دم کوي او ان شاء الله العزیز چې دغه دم اچوي هغه سره به چې دغه ماشوم خکېږي او ټکېږي به هغه دغه شان دی چې کله یو ماشوم ډیر جاړي یا ډیر ذل کوي، نو دغه ماشوم اول به په خیغ وکړي چې کوم خیغ وک دی په دغه کې ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دغه اعوذ بالله صرف اعوذ بالله تر هغه مکمل وی خبري، یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه ځای پورې دغه اعوذ بالله به ورته اول په خیغ کې 11 مرتبه وایي، خو په داسې اواز سره چې نه ډېر تیز او نه ډېر کلار وي، یعنی دغه ماشوم واوري او هغې نه وروسته به ورته دغه اعوذ بالله 11 یعنی 11 مرتبه په غز وکي وي او په کف کې ان شاء الله العزیز چې په ورځ کې دغه عمل ته 3 ځلې وکي، دغه ماشوم به هغه ذل پرېږدي، دغه ماشوم به هغه جړه پرېږدي او الله جل شانه به دغه ماشوم ته شفا ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.